تر ټولو بد ظلم دا دی چې د هغه چا زړه مات کړي چې هره شپه ستا لپاره دا کوي. ځینې زامن هغه زړه ماتوي چې کلونه یوازې د هغوی لپاره ټکوالی وي، او کله چې پوه شي بیا ډېر ناوخته وي. د لوړو غرونو په منځ کې په یو کوچني او آرام کلي کې یو ښځه اوسېده چې نوم یې مریم و. مریم یوه ساده، مهربانه او صبرناکه ښځه وه. میړه یې کلونه مخکې وفات شوی و. یوازینی یادګار یې یو زوی و، احمد نومېده. د مریم ټوله هیله او ارمان همدا زوی و. مریم کلونه د خپلو زبرګو لاسونو په زور کار وکړ. کله به یې د خلکو په کورونو کې ډوډۍ پخوله، کله به یې کالي مینځل، او کله به یې د نورو په ځمکو کې مزدوري کوله څو احمد زده کړې وکړي او روښانه راتلونکی ولري. شپې به چې د ستړیا له امله یې پښې رپېدې، د تیلو د څراغ کمزورې رڼا ته به ناسته وه او د زوی کالي به یې ګنډل. هر ځل چې احمد به وخندل، د نړۍ ټولې ستړیاوې به د مریم له زړه وته. احمد لوی شو، ښار ته لاړ او زده کړې وکړې. اوس هغه یو ځوان و چې ښایسته کالي یې اغوستل او ښاري ملګري لرل. ورو یې د خبرو انداز بدل شو. هغه نور هغه مهربان زوی نه و چې پخوا و. یو ورځ چې له اوږدې مودې وروسته کلي ته راستون شو، مریم په ډېر شوق کور جارو کړ، تازه ډوډۍ یې پخه کړه او خپله تر ټولو ښه ساده خواړه یې تیار کړل. کله چې احمد کور ته داخل شو، مریم د خوښۍ له اوښکو ډکو سترګو وویل: زویه، ښه راغلی. د مور ځانه څومره مې چې زړه درپسې تنګ شوی. خو احمد په سړه سترګه کور ته وکتل او په بې حوصله غږ یې ویل: مورې، ولې دا کور دومره زوړ دی؟ ولې لا هم لکه پخوا ژوند کوي؟ سړی شرمېږي چې خپل ملګري دلته راولي. دا خبره د خنجر په شان د مریم په زړه کې نه وته، خو یوازې موسکا یې وکړه او ویې ویل: هیڅ خبره نه ده زویه. کور که کوچنی دی خو د مور زړه درته لوی دی. څو ورځې تېرې شوې. احمد به د ساده خوړو شکایت کاوه، د مور په جامو به یې نیوکې کولې او حتی د هغې له کلیوالې لهجې به شرمېده. یو ورځ چې ښاري ملګري کلي ته راغلل، احمد خپلې مور ته ویل: لطفاً د ملګرو مخې ته ډېرې خبرې مه کوه. نه غواړم پوه شي چې څومره ساده یې. مریم هماغلته چوپه شوه. سترګې له اوښکو ډکې شوې، خو هېڅ یې ونه ویل. یوازې ارام پخلنځي ته ولاړ او لاندې شونډو کې ویل: خدای شکر چې زوی مې روغ جوړ دی. یو څه وخت وروسته احمد پرېکړه وکړه چې د تل لپاره په ښار کې پاتې شي. له خپلې مور یې وغوښتل چې د کلي کور وپلوري څو په ښار کې پانګونه وکړي. د مریم ټول دارایي هماغه کور و، د ځوانۍ یاد، د مرحوم میړه یاد. خو د زوی د خوشحالۍ لپاره یې ومنه. کور وپلورل شو. مریم ټولې پیسې احمد ته ورکړې، خو په ښار کې احمد ورو له خپلې مور لرې شو. هغې ته یې د کور په یو ګوښه کې کوچنۍ کوټه ورکړه او زیات وخت یې له ملګرو او کار سره تېراوه. یوه شپه چې هم مېلمانه راغلي وو، مریم په رپېدلو لاسونو د چای پتنوس راوړ. ناڅاپه یې لاس ولړزېده او یوه پیاله ولوېده او ماته شوه. دروند چوپتیا خپره شوه. احمد په کار وویل: مورې، نشي کولی یو ساده کار سم ترسره کړې؟ ولې زما ایست خرابوي؟ مریم سر ټیټ کړ. مېلمانه په حیرانۍ کتل. مور یوازې دومره ویل: وبخه زویه، لاس مې نور د پخوا په شان کوي نه دی. هغه شپه مریم تر سهاره وژړل، نه د ماتې پیالې لپاره بلکې د خپل مات زړه لپاره. ورځې تېرې شوې. احمد په کار کې ماتې وخوړه. پانګونه یې تاوان کړه. ملګري یو په بل پسې لرې شول. ټلیفون یې نور نه زنګېده. غرور یې مات شو. یو ورځ ستړی او ناامیده کور ته راغی. کور تیاره و. مور یې پر کټ پرته وه. څو ورځې ناروغه وه، خو څه یې نه ویلې څو د زوی مزاحم نه شي. احمد په ویره ویل: مورې، ولې دې ونه ویل چې ناروغه یم؟ مریم په کمزوري غږ ویل: نه مې غوښتل خپه شي، ته هم کارونه لرلې. اوښکې د احمد له سترګو وبهېدې. د لومړي ځل لپاره پوه شو چې څه یې کړي دي. د خپلې مور لاسونه یې ونیول، هماغه لاسونه چې کلونه یې د ده لپاره زحمت ایستلی و. اوس سړه او رپېدونکي وو. مریم آرام ویل: زویه، که کله مې د زړه مات کړی وي ما وبخه. احمد په ژړا ویل: نه مورې، زه یم چې باید بخښنه وغواړم. زه لوند وم، ونه پوهېدم چې ته زما ټوله نړۍ وې، خو کله ناکله ځینې پښیمانۍ ناوخته راځي. څو ورځې وروسته مریم له نړۍ سترګې پټې کړې. په چوپتیا، لکه د خپل ټول عمر سبا. احمد د مور د قبر ته څنګ کېناست. نرم باد لګېده. د یخې خاورې یو موټی په لاس کې ونیو او په مات غږ یې وویل: مورې،
کاش یو ځل بیا دې راته ویلي وای زویه، کاش یو ځل بیا مې ستا لاس ښکلولی وای. هغه اوس پوه شو چې شتمني، مقام او ملګري هېڅکله د مور مینه نشي بدلولی. خو مور نه وه. له هغې ورځې وروسته احمد هر کال د مور د وفات په کلیزه کلي ته تله. د هماغې ځمکې تر څنګ به درېده چې پخوانی کور پرې ولاړ و، اسمان ته به یې کتل. هغه زده کړل چې پر مور ظلم پر خپل زړه ظلم دی. څوک چې د خپلې مور ظلم مات کوي، ژر یا وروسته به د خپل ژوند د ماتېدو غږ واوري. او هغه حقیقت چې احمد په اوښکو پېژانده و، مور چې چوپه شي معنی دا ده چې زړه یې زلزله مات شوی. خو بیا هم د زوی د خوشحالۍ لپاره دا کوي. هغه هر څه ترلاسه کړه، خو یوازینی شی له لاسه ورکړه چې هېڅکله نه تکرارېږي. مور که دې دا کیسه زړه ته ولوېده، په یو لایک د میندو ملاتړ وکړه او د نورو اغېزمنو کیسو لپاره چینل تعقیب کړه.